ساتونکی د دې خاورې او اسلام په مال او تن یم. د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځ د آبادۍ او پرمختګ څو خبرونو ته مو پام راړوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. په جلال آباد ښار کې د فرعي سړکونو ترمیم پیل شو. د جلال آباد ښاروالۍ د سکتوري خدماتو رئیس انجینر دوست محمد وایي د ښاروالۍ په 4.9 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ښار په بېلابېلو ناحیو کې د 3280 متره مربع سړکونو د داغګیرۍ چارې پیل کړي چې د 6 میاشتو په موده کې به په بشپړ ډول سرته ورسوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د یونیسف په مالي ملاتړ د میدان وردګ د جغتو ولسوالۍ په ادینه سیمه کې د څښاک د اوبو رسولو د یو شبکې جوړولو چارې پیل کړي دي. دغه شبکه د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې د چارو په بشپړېدو سره به 304 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي. له کابل څخه وروسته قندهار کې هم پولیس ته ځانګړي لباسونه وویشل شول. له دې وروسته به پولیس په قندهار کې په منظم ډول خپل ټاکل شوی لباس اغوندي. په بادغیس ولایت په ابوکمري ولسوالۍ کې د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست له لوري 2 باوه زیږنتونونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې په یاد ولایت کې 15 باوه نور زیږنتونونه هم جوړ شوي دي. خوست ولایت کې د تار جوړونې یو کارخانې په فعالیت پیل وکړ. د یادې کارخانې مسؤلین وایي موږ کولی شو خوست ولایت سربیره نور ولایتونو ته هم خپل تولید شوي توکي واستوو. د کانونو او پټرولیم وزارت د 5 ورځې عایدات د 1401 هجري کال د 4 میاشتې درشمې نه تر 15 میاشتې 5 تاریخه پورې 206 میلیونه 680,008 افغانۍ او 3 میلیونه 92,900 امریکایي ډالر عواید راټول کړي دي. د بلخ سیلو تر 15 کاله ځنډ وروسته بیرته فعالېږي. یا د سیلو به ملکي او نظامي ادارو ته ډوډۍ برابروي. د کارتنو تپې پر سر د فرعي سړکونو په جوړولو کار روان دی. د کارتنو تپې پر سر به په 2 ځایونو کې د فرعي لیکو او د نساجیو بکرامو په سیمه کې د ټول ټال 509 مترو په اوږدوالي او په بیلابیلو پراخوالو کې د ګلدانونو او پلو لارو په ګډون د سړک په جوړولو کار روان ده. له افغانستان سره د نړیوالو ټولنې د بشري مرستو په لړۍ کې نن یکشنبه د 40 میلیونه امریکایي ډالرو نقدي بشري مرسته کڅوړه کابل ته ورسېدل. د افغانستان بانک وایي د نړیوالو ټولنې د یادو مرستو د مننې ترڅنګ په نورو برخو کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده.